ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشل نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګي ته راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجري شمسي کال د سوملیا د وګړي د میاشتې 3 نیټه ده. درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر د مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابلو خبرونو لیدونکو یو سم په مکړی د لغمان ملي ټلویزیون سیمه خبرونو ته خو په سر کې سو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت په مستوفیت مقام کې نوې جوړ شوی مسجد د مسکونکو پر مخ پرانستل شو. د لغمان ولایت په مستوفیت مقام کې د یو نوې جوړ شوی مسجد د پرانستي مراسم تر سره شول. په دغه مراسمو کې د ولایت د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالباقی عاصم، د ارشاد امیر مولوي غلام الدین رحمانی، د یاد ریاست یو شمیر مدیرانو، د لغمان مستوفي شیخ محمد امین حقانی، د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولی، د قراردادي شرکت مسؤل او د مستوفیت اداري کارکون ګډون کړی وو. د خراغلاست وینا کې ارشاد او حج اوقاف رئیس مولوي عبدالباقی عاصم ګډونوالو ته خراغلاست ویل او د مسجدونو د جوړولو او آبادولو پر اهمیت یې خبرې وکړې. نو موړي ویل د مسجدونو جوړول او آبادول د مسلمانانو له مهمو دینی مسؤلیتونو څخه دی او د عبادت ځایونو جوړول د خلکو لپاره د عبادت دینی زده کړو او د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا زمينه برابروي. ورپسې د لغمان مستوفي شیخ محمد امین حقانی د ارشاد حج او اوقاف وزارت او د هغه ریاست له هڅو او همکاریو څخه قدرداني وکړه او ویل خوښ دي چې په دې ریاست کې د یو ښکلي او معیاري مسجد د جوړېدو او پرانستل کېدو شاهدان دي. د معلوماتو له مخې دغه مسجد د ارشاد حج او اوقاف وزارت له انکشافي بودیجې د 1,904,409 افغانیو په لګښت جوړ شوی چې 12 متره اوږدوالی او 9 متره پراخوالی لري. لغمان کې زما وطن زما تولید تر سرلیک لاندې د کورنۍ او تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړیږي. د اقتصاد وزارت تر رهبرۍ لاندې د افغانستان اقتصادي پرمختیايي نوښت موسسه په لغمان ولایت کې د کورنۍ او تولیداتو د ملاتړ، بازار موندنې او ودې په موخه د زما وطن زما تولید تر سرلیک لاندې درې ورځنی نندارتون جوړوي. د لغمان اقتصاد ریاست څخه په خبره شوي خبرپاڼې کې راغلي په دغه نندارتون کې بعد د لغمان ولایت د تولیدونکو، صنعتکارانو، سوداګرو او کوچنیو کاروباریانو کورنۍ تولیدات نندارې او پلور ته وړاندې شي. یاد ریاست د یوې خبرتیا په خبرولو سره د لغمان ولایت د دولتي ادارو، خصوصي سکتور، له صنعتکارانو او عامه ولسونو غوښتي چې په دې نندارتون کې برخه واخلي، خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي او یا هم نندارتون کې ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون د روان 1415 هجري شمسي کال د سوملې له 13 تر 20 نیټې پورې په مهترلام ښاروالۍ هوټل کې جوړیږي. لغمان کې شاوخوا 20 جریبه ځمکه له غصب څخه وژغورل شوه. د لغمان ولایت مهترلام ښار د دویمې ناحیې اړوند R11 پلان کې شامله شاوخوا 20 جریبه ځمکه د غصب څخه وژغورل شوه. د مهترلام ښاروالۍ له لوري په خبره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده پلاني ځمکه باندې د یو تن لخوا 50 موټره تیګه اچول شوې وه او غوښتل یې په دغه ځمکه غیر قانوني آبادي وکړي. د دویمې ناحیې مسؤلینو لخوا پرې اقدام ترسره او ځمکه له غصب څخه راوګرځول شوه. هغه تیږې چې په یاده ځمکه باندې د غیر قانوني آبادۍ په موخه اچول شوې وې راټول او په ښاروالۍ کې مهر لاک شول. په خبرپاڼه کې زیاته شوې د مهترلام ښاروالۍ د پلانونو اړوند ځمکو باندې هیڅ چاته د غیر قانوني آبادۍ او غصب اجازه نه ورکوي او د مخنیوي په موخه به جدي او لازم اقدام ترسره کیږي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې له دې وړاندې هم د مهترلام ښاروالۍ لخوا په بیلابلو پلاني ساحو کې غصب شوي ځمکې راګرځول شوي او مسؤلین ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به هم ټولې هغه ځمکې له غصب څخه وژغورل شي چې دا مهال غصب شوي او یا د غصب له ګواښ سره مخ دي. قرغې ولسوالۍ کې د چرګانو فارمونو د سبو پروسس او د کار په بدل کې نغدو پیسو د ویش پروژه اړوند سکتور ته معرفي شوه. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې په همدې موخه د آیسو موسسې مسؤلینو د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح
سره کتلي او د یادې پروژې د موخو، فعالیتونو او د پلي کېدو څرنګوالي په اړه یې معلومات وړاندې کړي. د ISO موسسې مسؤلینو ویلي دغه پروژه د FAO په مالي ملاتړ د قرغې ولسوالۍ د کرنې په سکتور کې پلي کېږي چې له مخې به 800 کورنیو ته کار په بدل کې نغدې پیسې، 200 کورنیو ته د چرګانو د فارمونو اسانتیاوې او 100 کورنیو ته د سبو د پروسس ماشینونه ورکړل شي. دوی زیاته کړې د یادې پروژې له لارې به د اړمنو کورنیو اقتصادي وضعیت پیاوړی، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې تولید زیات او د کورنیو د عاید سرچینې پراخې شي. په خبرپاڼه کې راغلي د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د پروژې د معرفي کېدو پر مهال د ISO او FAO له لوري د یادو فعالیتونو د ترسره کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په برخه کې دا ډول پروژې مهمې دي. نوموړي زیاته کړې چې اقتصاد ریاست د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ټولو هغو پروژو ملاتړ او همغږي کوي چې د خلکو د معیشت د ښه والي، د بیکارۍ د کچې د راکمولو او د خصوصي اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا سبب ګرځي. ښاغلي فاتح همداراز له اړوندو مسؤلینو غوښتي چې د پروژې د تطبیق پر مهال د مستحقو کورنیو په ټاکنه کې روڼتیا، د فعالیتونو په کیفیت او د پروژې په اغیزمنتیا ځانګړې پاملرنه وکړي څو یادې مرستې په رښتینې توګه اړمنو کورنیو ته ورسیږي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د رسنیو مسؤلینو او د یو شمېر ادارو ویاندویانو سره ګډه ناسته وشوه. یاده ناسته د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالنور رسولي تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه چې د بېلابېلو رسنیو مسؤلینو، د یو شمېر ادارو ویاندویانو، د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټ او خوندیتوب کمیټې ولایتي مسؤلینو ګډون کړی و. پیل کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالنور رسولي د پرانیستې وینا ترڅنګ په لغمان کې د رسنیو د فعالیتونو څخه خوښي وښوده او له دوی یې مننه وکړه چې د اسد 40مه د فتح ورځې ته یې ښه خبري پوښاخ ورکړی و. نوموړي زیاته کړه چې رسنۍ د اذهانو په جوړولو کې مهم رول لري. پکار ده چې د ولسونو د پوهاوي په موخه د تل په څېر ښوونیزې او هرړخیزې تاثیر لرونکې خپرونې چمتو او نشر ته وسپاري. وروسته د رسنیو استازو د خوندیتوب کمیټې ولایتي مسؤل، د افغان خبریالانو او د رسنیو ملاتړ بنسټ ولایتي مسؤل په وار خبرې وکړې او د رسنیو ستونزې، فعالیتونه او هرړخیز معلومات یې له ګډونوالو سره شریک کړل. دوی ویل چې رسنۍ د مالیاتو په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر مشرۍ لاندې له اړوندو ادارو سره یا د موضوع د حل په موخه شریکه شي. دوی همداراز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د همیشنۍ همکارۍ څخه مننه وکړه او ژمن شول چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لارښوونو سره به سم خپلې رسنیزې چارې مخ ته وړي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مشرتابه لخوا د رسنیو مسؤلینو ته د ستونزو د حل په موخه ډاډ ورکړل شو. په پای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د لغمان رسنۍ چې په روانو حالاتو کې غوره فعالیتونه ترسره کړي دي په ستاینلیکونو وستایل شول. درنو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.